د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د فرضي کښت څیرمه د مازل د ګلۍ په نامه یا هم د مازل د کلي په نامه هغه سیمه ده چې تېره شپه ناوخته پاکستاني پوځي رژیم همدلته د هوا له لورې هوایي بریدونه کړي دي او په دې کلي کې ګڼ شمېر اوسېدونکي تلفاتو ته رسولي دي، هم یې ټپیان کړي او هم یې دوی ته مالي تلفات، ځاني تلفات او په شهادت یې رسولي دي چې شاید د ونې موږ کولی شو تاسې ونیئ په تصویر کې چې دغه کوم هغه تصویر دی چې په ګیټ کې هوان مښته دی، بل هوان د سرای په لاس کې مښتې و. نصرالله چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د مازل کلي اوسېدونکی دی، د خپلو ښځو او ماشومانو سره په کور کې ناست و چې د شپې پر 10 بجې په ناڅاپي ډول د پاکستاني پوځي رژیم له لورې پر کور 4 هوانونه په داسې حال کې مشلي چې دوی ټول په استراحت وه. نوموړی وایي په دې پیښه کې یو د اکا زوی چې حضرت علي نومیږي په شهادت رسېدلی او د کورنۍ یو شمېر ښځې او ماشومان یې ټپیان سوي. ماښام د لمنځو ما بعد لمنځونه څخه وخت وسول، موږ کورونو سره رالو، یو 20 منټه مخکې درم وسولو، غټ درم وسو، هېڅ اطلاع موږ ته نه درکول شوې. 20 منټه ما بعد بیا کښیني ټکان شروع شو. کښیني ټکان څخه ما بعد بس ډایرکټ هوانونه رالو، په کورو کې وموښتو. په دغه کور کې زما خپل اکا زوی ولو، نه د حضرت علي نومېدی، دا په هوان ولګېدی، موږ کندهار ته ووایي بره هلته شهید سولو. ماښام اخستن د لمنځو ما بعد دغه پیښه رامنځته سوله، بس د اچانک رامنځته سوله. نه بس غوغا جوړه سوه، ماشومان پر وځغله، زنانې پر بله ځغله، سپین ږیري پر بله ځغله، د ګوډه سره لارې ورکې سوې، هوانونه په کورو کې وموښلي، خامخا انسانان سره وارخطا کېږي، یو پی کښینیان ورک دي، یو پی زنانې ورکې، نه ډېر تلفات یې هم واړوي، کښینیان هم سره ورک وو، زنانې هم سره بې ځایه سوې، سپین ږیري هم بې ځایه سو. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ مسؤلین هم د دې پیښې پخلی کوي او وایي چې د پاکستاني پوځي رژیم په بریدونو کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د اطلاعات او کلتور مدیر حافظ علي محمد حکمل وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکي وګړي شهیدان او 15 تنه نور بیا ټپیان سوي دي. ملکي هیوادوالو کورو ته دا ایران وموندله چې زموږ ځینې ملکي هیوادوال په شهادت رسېدلي، په دې کې مثال 10 کسه شهیدان او زخمیان ملکي هیوادوال لرو چې په دې کې 15 ملکي هیوادوال شهیدان دي او 15 زخمیان دي. د مازل کلي و، لکمان علاقه و، حاجي کریم خان کلی و، دغه علاقې کې مثال په شیخ لال محمد کلی، په دغه علاقې کې په کورونو کې هوانونه لګېدلي دي، خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي، خلکو موټران هم تخریب سوي، د خلکو کورونه او کوټې او سرایونه هم تخریب سوي دي. نو دغه تلفات موږ لرو چې تېره شپه پاکستاني لورې د ملکي هیوادوالو ته دا تلفات ورسول. همداراز ښاغلي حکمل زیاتوي چې د پاکستاني پوځي رژیم سره د افغان پولساتو ځواکونو په ځوابي ډزو کې 14 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور بیا ټپیان سوي او لا یې هم جسدونه د جګړې په ډګر کې پاته دي. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین دوی ته زړور طرفات ور اړولي دي او دوی خوږ لیدلی دی، تر 14 پورې دوی وژل سوي دي، پراته دي مړي په هغه ټاورو کې پراته دي، نو دوی تلفات ډېر لري. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستاني پوځي رژیم د مشرانو په غوښتنه رامنځته سوی اوربند په خپله د دوی لخوا مات او پر فرضي کرښه د دواړو غاړو پراته عامو وګړو ته زیان رسیږي. هغه تلفات دي چې د پاکستاني پوځي رژیم له لورې زیات وخت افغان وګړو افغانان ولس ته رسیږي. میرویس رحیمي د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د مازل کلي.